یو مامور د معاش تر اخیستلو وروسته په یو ډک بس کې سپور شو چې کور ته ولاړ سي. په بس کې یو غله د هغه جیب وواهه. کله چې کرایه ټولونکي ترې کرایه وغوښته، مامور جیب ته لاس کړ خو هېڅ یې ونه موندل. له شرمه سور او شین واوښت او ژبه یې بنده شوه. د بس کرایه ټولونکي په سپکوونکي انداز ورته وویل شرم درته پکار دی، ځان داسې مهم او با شخصیته ښکاره کوې خو یوه کرایه نشې ورکولی. دغې خبرې د غل غیرت په جوش راوست او کرایه ټولونکي ته یې وویل د استاد کرایه زه ورکوم. شریف سړي د خندا سره غل ته وویل سلامت اوسې، خدای دې ستا غوندې خلک په دې هېواد کې ډېر کړي. ورپسې مسافرو د غل ستاینه پیل کړه او ورته یې دعا وکړه. له همغې ورځې غله ډېر شول او لا هم موږ په بس کې سپریږو او غله زموږ جیبونه وهي او موږ ترې مننه او ورته دعا کوو. دا د نننۍ ټولنې حقیقي کیسه ده.